د خاطراتو له حافظې ادبي ټوټه، لیکوال او وړاندې کوونکی بخت الله امید. وایي چې د انسان ژوند د هغه لومړی سانه شروع کیږي، خو زما ژوند هغه وخت پیل شو کله چې زما ساه ودرېدله. اوس مې هم هغه شیبه په یاد ده، کلونه پخوا چې له هغې نه جلا شو. په همغه شیبه کې زما ساه ودرېدله او زما ژوند پیل شو. زما په یاد ده بلکل همغه شیبه، داسې وه لکه چې زړه مې ودرېدلی وي، خو زما ژوند همغه شیبه پیل شو. لومړی ځل مې د خپل ځان د ناولتیا احساس وکړ. لومړی ځل مې خپل ځان له بل چا نه کم احساس کړ، دومره کم ما ویل چې هیڅ هم نه یم او هغه زما هر څه ده. له همغې شیبې مې د خپل ژوند پخوانۍ کیسې هېرې کړې او زما چې کوم څه په یاد و نو یوازې هماغه وه. زما ساه خو تر اوسه هم ولاړه ده، دومره کلونه وروسته هم. د خاطراتو له حافظې.